آیا د هغې پیغلې د درد حد او اندازه در معلومیږي چې دا په آرایشګاه کې کار کوي او بې خاونده وي ځکه هره ورځ ناویانې جوړوي؟ آیا د هغه چا د درد حد او اندازه در معلومیږي چې د شیرینۍ او چاکلیټو په دکان کې د نظافت، پاکی او جارو کولو نوکر وي او د ده ماشومان داسې خیال او فکر کوي چې پلار یې د دغه دکان مالک دی نو هره ورځ د ده څخه خواږه غواړي خو د ده تنخواه د هغوی غوښتنې نسي پوره کولی؟ آیا د هغه چا د درد حد او اندازه در معلومیږي چې دی د داسې بس چلونکی وي چې ماشومان مدرسو او مکتبونو ته رسوي او دی دې په خپله وچ او بې اولاده وي او د ماشوم درلودلو په آرزو کې دې شپې او ورځې تېروي؟ آیا د هغه چا د درد حد او اندازه در معلومیږي چې مور یې د مرګ پر بستر پرته وي او دی یې د دوا لپاره پیسې نه لري؟ که د دغو کسانو د درد حد او اندازه در معلومیږي نو د الله جل جلاله د هغو ډیرو او بې شماره نعمتونو شکر ادا کړئ چې تاسې لرئ.